کندهار ته راغلي د کندهار کتابتون ځای دی چا زیارت کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو د لوی امپراتور او غازی احمد شاه بابا دا هغه کس دی د افغانستان فخر دی او دا هغه کس دی چې هندوستان د مسلمانانو د عزت ساتنې لپاره د به خپل په زرګونو لښکر هلته لاړل او د مسلمانانو عزت یې ساتلی او مسلمانان یې عزت کړي دي. د یو معتمد کس د قول مطابق اوس هم په دارالعلوم دیوبند کې چې کله دوره حدیث ختم شي دعا کېږي نو یو دعا پکې احمد شاه بابا ته کوي. دغه کس دی چې مسلمانان یې د عزت یې ساتلی او مسلمانان یې د ظلمونو څخه خلاص کړي دي. او دا د افغانستان مفاخر دی. مونږ خلکو ته دا وایو چې باید خپل مفاخر وړاندې کړي او د کندهار خلک مو په دې ډېر زیات خوښ شو چې دا خپل مفاخر مطرح کوي. خیال دې کړی احمد شاه بابا موټر او احمد شاه بابا هغه هوټل او دا یو ښه فکر دی. مونږ هم باید افغانستان یو اسلامي نظام پکې دی او خلک یې تر ډېره حده ډېر قوي مسلمانان دي. باید خپل خلک او خپل مفاخر باید مطرح کړي. دا څه معنا چې وي افغانستان او لندن هوټل او فلان هوټل او یا د نورو ملکونو پکې مطرح کېږي. باید دلته افغاني مفاخر باید مطرح شي. نو ما د عام مسلمانانو دا غوښتنه ده بالخصوص د افغانستان مجاهد ولس چې باید په هر ځای کې مونږ او تاسو خپل افغانان مطرح کړو. مونږ لوی مفاخر لرو. یو احمد شاه بابا هغه کس دی د میرویس نیکه په شمول باندې چې ډېر هغه اسلامي ملکونه داسې مفاخر نه لري. خدای تعالی د دوی قبرونه منور وګرځوي. السلام علیکم.